په یوې لرې پرتې سیمې کې یو زوړ تیاره او ګڼ ځنګل و چې ټولو ورته د پټو رازونو ځنګل ویل. د ورځې په وخت کې دا ځنګل ډېر ښکلی و، خو د شپې په وخت کې ټوله فضا بدله وه. د هرې میاشتې په لومړۍ شپه د ځنګل له منځ نه یو غږ اواز راتله: بیرته ولاړ شئ، دا زما علاقه ده. ډېر کلونه دغه غږ راتلو، خو تر اوسه څوک ونه پوهېدل چې دا غږ د چا دی. ځینو حیواناتو جرأت وکړ چې ورشي، خو کله چې لاړل د هغې طرف نه به دوی بدل شوي راغلل. په همدغه ځنګل کې یو کوچنی سوی اوسېده چې نوم یې منو. منو له نورو څخه بېل ډېر هوښیار او تیز ذهن والا و. یوه ورځ چې کله دی د خپل نیا سره و، نو پوښتنه یې وکړه: نیا، دا غږ د چا دی؟ خلک ولې ویروي؟ نیا په چوپه خوله اواز ورته وکړ: زویه، ځینې اوازونه همداسې پټ ښه دي، ځینې رازونه همداسې ښه دي، ځکه که چېرته دا ته راسپړې نو ځان ته غم ګورې. خو د منو په سترګو کې نور هم تشویش پیدا سو. بله ورځ منو د خپل 3 نږدې ملګرو سره ولیدل: ګیدړه، بیزو او کارغه. منو ورته وویل: موږ باید معلومه کړو چې دا غږ له کومه راځي. د ځنګل دا راز باید موږ پیدا کړو. بیزو وویل: زه چمتو یم، زه له هیچا نه ویرېږم. کارغه وویل: که موږ ښه حکمت وکاروو، هیڅ شی ناممکن نه دي. ګیدړې وویل: راځئ نو په راتلونکې لومړۍ شپه ځو. شپه راغله، سپوږمۍ په پوره روښانه وه. 4 واړه ملګري د ځنګل په طرف روان شول. ناڅاپه ځمکه وښورېده او یو دروند اواز وشو: زه یې ور بیا وایم، بېرته لاړ شئ. خو ملګري روانو حیران شول. منو مخکې لاړ او د یوې ونې لاندې یو عجب ځلېدونکی شی ولید. کله چې خاورې یې ایسته کړلې چې د ډبرې په څېر باندې یو صندوق راڅرګند شو. پر صندوق لیکل شوي وو: هغه به یې پیدا کړي څوک چې لټه کوي. ناڅاپه یوه دوړه پورته شوه او د هغې څخه یو سیوری راڅرګند شو چې یو لوی زمری و. زمری عادي نه و، د هغه سترګې شنې وې، بدن یې د طلا پر شانې پوښل شوی و او غږ یې ژور او دروند و. هغه وویل: ته زما سیمې ته راغلی، ته به اوس همداسې ولاړ نه شې چې تر څو په ښکاره یعنې په حقیقت پوه نه شې. زمري ځان وپېژانده. هغه وویل: زه رستم یم، د دې ځنګل پخوانی سلطان. کلونه مخکې زه یو جادوګر او یو مکار ګیدړ په جادو کې راګیر کړمه چې هغوی غوښتل د ځنګل واک ترلاسه کړي. زما روح قید شوی دی، زما جسم ډبره شوی دی. د هرې میاشتې په لومړۍ شپه کې زه یو غږ کوم چې څوک به راشي او ما به آزاد کړي. منو په زړورتیا وویل: موږ ستا مرسته کوو، موږ دا جادو ماتوو. رستم وویل: تاسې باید 3 ازموینې، 3 امتحانه ورکړئ، د عقل، د زړه او د مېړانې. که رښتینې ثابت شوئ نو تاسو دا ځنګل ژغورلی شئ. لومړۍ ازموینه د عقل ازموینه وه. په یوه تیاره خونه کې 4 دروازې وې. پر هرې دروازې لیکل شوي وو: زه نه جسم لرم نه ژوند، خو تا وژلی شم. زه تل در سره یم، خو نه ښکارېږم چې زه څوک یم. ګیدړې په زړورتیا وویل: دا ویره ده. دروازه خلاصه شوه. ورپسې یوه صحنه راښکاره شوه: بیزو خپل ورور په یوه ژوره څاه کې ولیده. غږ یې وکړ: ما وژغوره. نو بیزو ته وویل شول چې یا دا وژغوره او یا بیرته لاړ شه د ملګرو سره. بیزو وویل: زه به خپل ورور وژغورم او زه به د ده لپاره ځان قربان کړم. او اوښکې یې په سترګو باندې راغلې. صحنه ورکه شوه او د رستم غږ راغی: تاسو رښتینې زړه والا یاست. 3مه ازموینه د مېړانې ازموینه وه. منو ته یو تیاره دره وښکاره سوه. لاندې رڼا نه وه. هغه دې نه چې فکر وکړي ورټوپ کړل، خو لاندې نرمه ځمکه او ناڅاپه رڼا خپره شول او رستم آزاد شو. جادو مات شو، د ځنګل رنګ بدل شو، شنوالی او خوږ بوی خپور شو. رستم ټولو حیواناتو ته وویل: منو او د هغه ملګرو د مېړانې، رښتینولۍ او دوستۍ ثبوت ورکړی. له نن څخه دا ځنګل د دوی دی او هر ماشوم به د دوی کیسه اوري. منو په شرمه خوله وویل: ما خو یوازې یوه پوښتنه کړې وه. ټولو وخندل. ځنګل د خوښیو او رڼا نه ډک شو.